دا سورت چې دی د نوم القارعه دی. القارعه د قرع څخه اخیستل سوی دی. قرع د یو شي لړزولو ټکولو ته ویل کېږي چې ویې ټکوي ویې لړزوي. نو دا د قیامت ورځ چې ده هم ګواکې د انسانانو زړونه ورټکوي ودرزوي یې. زړه چې وبېرېږي باره خلک وایي زړه مې درزېږي لړزېږي داسې. د هغه رقم د انسانانو غوږونه ورکڼوي ورټکوي یې دا رقم. نو پر دغه ورځې ته د قارعه نوم ورکړی دی او هغه صورت چې یعنې په ده کې د قیامت ذکر د قارعه په نامه راغلی دی. دا نو د دې صورت لپاره نوم هم دی ګوا عنوان یې هم دی ولې مضمون یې خاص په دغه قارعه باندې تمام سوی دی. معنا د هغه ټرنکوونکي ورځې بیان یې کړی دی، د دې صفت یې بیان کړی دی. نو دا هم ګواکې نوم دی هم عنوان دی. عنوان دا معنی چې په دې صورت کې مضامین د قارعه دي، که سره بل شی پکې شته نه. نو دا صورت چې دی مکي دی، یعنی د نبی علیه الصلاة والسلام تر هجرت مخه نازل شوی دی. 11 آیات لري او دلته مصحفي ترتیب چې دی قرآني ترتیب 101 نمبر دی دا صورت. او د نزول په اعتبار باندې چې دی 10 صورت دی تر سورت قریش لإلاف قریش تر هغه وروسته دی نازل شوی دی دغه صورت قارعه. او دی چې دی د مضمون په اعتبار د ما قبل سره ربط دا دی چې هلته چې مخکې کومه خبره ذکر شوې په هغه اصولو مهمو خبرو کې، په هغه کې چې هغه تصدیق بالحسنا او پر نیکو خبرو باندې هغه یو اعتقاد دی د مجازات، چې انسان به عقیده ساتي پر دې خبره باندې چې انسان مړ سي بیا بیرته ژوندی کېږي، جزا ورکول کېږي، بدله ورکول کېږي. که د دا خبرې ته څوک منکر څخه کافر کېږي نو دا اصولي مسله وه. نو دغه د مجازات مسله په دې ځای کې الله عز وجل راپورته کوي، ذکر کوي چې انسان ته بیا جزا ګوري، داسې یو ورځ راځي. نو دا ربط ما قبل سر کې فقط د حسنا په نامه د عقاید ذکر کړو. نو اوس یوازې راپورته کوي یوه د عقایدو مسله د مجازات ته. که مؤمن د مجازات عقیده نه لري مؤمن نه بدل کېږي، انسان یې ده. شروع کوم بسم په نامه سره الله د الله عز وجل الرحمن چې دی خدای ډیر مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمان هم پر کافر. الرحیم چې دی خدای لوی مهربان دی په هغه دنیا کې پر مؤمن نه پر کافر. القارعه هغه ټکوونکې پیښه. د القارعه صفت یې در دې مخکې به الحادثه یا الساعه دی، هغه حادثه او پیښه چې ټکوونکې د هغه شی چې ټکوونکی دی، یا هغه ساعت غړی چې هغه ټکوونکی وي. نو القارعه موږ دې ترجمه کوو القارعه هغه ټکوونکی ولړزونکی شی، دا ذکر کوي. بیا نو الله عز وجل مل قارعه خپله پوښتنه کوي چې ما څه دي القارعه هغه ټکوونکی شی هغه لړزونکی شی. تحویل یې ورکړي د دې دپاره چې دا هولناکه د خلکو په زړو کې راولي، د خلکو په دماغ کې. نو یې پلای په نامه یاده کړله چې هغه ټکوونکی ولړزونکی شی. بیا الله عز وجل چې شي دی هغه ټکوونکی ولړزونکی. بیا دوم بار پوښتنه کوي وما ادراک ما القارعه، وما ادراک ته چې خبر کړه ما القارعه چې شي دی هغه ټکوونکی ولړزونکی. نو دا اوس بیان کوي چې دا به نو هغه ورځ د لړزونکی، دا لړزول به په هغه ورځ راځي، یوم په هغه ورځ کې به واقع کېږي دغه ټکوونکی شی، دا ټکوونکی کار. یکونو چې کېږي الناس و خلق کالفراشي لکه پتانان المبثوث پاشل سیو چت پرک، بس دا پاشلو ته ویل کېږي. نو دا به یوم په هغه ورځ کېږي دا ټکول دا قرع. یکونو چې به الناس خلق الفراش لکه پتانان المبثوث پاشل سیو. پتان چې دی یو خدای ډېر ضعیفه دی چې دغسې په دا ګوته داسې ومړ کېږي. نو چې دی هم ضعیف او هم دا رقم چې خوا یې نه معلومه دی چې په څراغ باندې راڅرخه دوري وزغره والوځي دوري بیا هلته وموښلي دغه شی. نو دا انسانان به د ډېره وهم و ترسه چې زړه یې دونه لړزېدلی خلک به زړه مې د کوګله وختي باره لکه پتڼان یو په یو کې موښلي بل په بل کې موښلي. څوک فراش په ځینو تفاسیرو کې په ملخ ترجمه شوی دی، لکه د ملخ چې هم مسیر نه یې معلوم شته دوري ځای که دوري ځای پر دوري والوځه دوري هغه نوم چې ډېر مخصوص پاشل شوي. نو دغه انسانان به د هوله دغسې تر بلوي بس سره کڼ داسې سره ټکریږي دوري وایستنو. یوم هغه ورځ ده یکونو چې کېږي الناس و خلق کالفراشي لکه پتانان المبثوث پاشل شوي. دغه یې هول دی د دغه ټکوونکي ورځې دغسې بیره یې ده. وتکون الجبال وتکون او سبه الجبال غرونه کالعهن لکه شنل سوي لکه رنګینې وړي المنفوش شنل سوي.
نفش دا د وړیو شنلو ته ویل کېږي لکه اناداب چې په خپله لیندۍ ووایي په هلښته باندې ووایي ویشنې داسې به برډې شي سره باره دا رقم سپکې سي د اوازنې چې یو باد راوالوځي مې ځغلی که د هغسې کراس او څپوله پرتې خو باد یې نشي پورته کولی او چې دا رقم سره ویشنې بری نو باد لا په مخه وړي نو عهن رنګینو وړیو ته ویل کېږي دا غرونه یې مشابه کړه د رنګینو وړیو سره په وجه د دې چې هلته په صورت فاطر کې هم الله عز وجل ذکر کړي چې دا غرونه پر یو رقم نه دي د رنګ په لحاظ فرق لري ځینې غرونه داسې سوربخوني دا سوربخوني لا رقم دی یو رقم سره نه وي ځینې خام سرې ځینې تیز سرې ځینې غرونه بیا سپین بخوني ځینې بیا دا رقم تور غرونه د لرې چې ورته ګوره دا غرونه داسې رقم دي نو خود یې د رنګینو وړیو سره وړي خو نوم یو ځای پکښې کې بوري بل ځای پکښې کې توري بل ځای پکښې کې سپینې دي دغسې تشبیه ورکړه نو وتکونو کیږي الجبال غرونه کالعهن لکه رنګینې وړي هغه هم المنفوش چې هغه شنل سوي نو د رنګینو سره په څه خاطر تشبیه سو چې د غرونو رنګونه او الوان مختلف دي لکه د وړیو او د شنل سوي سره بیا په دې چې شنل سوي خو شنو دي باره د ببري باجه پر عرفه ځغلي نو خو دغه غرونه به هم دغسې ذره سپک سي باره به باد په مخه اخیستې سره چتو پرک کېږي نو دغسې پیښ په دې ورځ کې راځي دا خې هغه سختي سو نو ما ویل چې یوه شګه سړی میدهیي د مثال په ډول د رنجو کاڼي که تاسې لیدلي چې څوک یې میدهیي نو ډېر تکلیف غواړي چې داسې میدهیي چې زرې سي نو دا د دنیا ګرده غرونه چې دا میدهیي د دې به څونه ټکهار یې غواړي نو په دغه د دې ورځې ټکهار دا تکان یې دا د انسان ته دا رقم سي چې قرعه ورکړي باره لړزه ورره ورکړي دی بېتابه شي دا څه حال دی ولې خو دا څه چې اجرام دا فلکي اجرام چې د لمر و د سپوږمۍ و د مریخ و د عطارد اوس دا سپوږمۍ څونه غټه کوره ده موږ خو نه فکر دا کوو چې دا به دونه قدر لکه یو بادي ګین مګر خو دونه ده لکه د مځکه څونه قدر ده نو خو د ډېره لرېوالي څه داسې معلومېږي اوس که سړی په سپوږمۍ کې ورته کښېني د مځکه په عین شکل کې دغسې معلومېږي لکه سپوږمۍ دا رقم ده نو اوس چې یو 2 مټره پر ټکر کې څونه غټ درس کوي په ورځ د قیامت چې الله عز وجل دا کواکب د ستوري به ګرده سره راوپاشل شي راپاشل خو دغه مناظره زره چې ټول یو په بل کې پر لموشي لکه مټران چې پر ټکری نو ته اوس مځکه د سپوږمۍ څه وه بل د مریخ څه وه لمر د عطارد څه وه دغه رقم دا ټول شان دی ذره سره الله پاک د نظام خرابوي داسې نو مال چې 2 کاڼي پر ټکوي دا دونه غټ اجرام پر ټکر چې په څونه سرعت دوی اوس روان دي مثلا سپوږمۍ په څونه چابکي روانه ده په شواروز کې دا څونه غټ دور پر کوي لمر د مځکه په څونه سرعت باندې روانه ده دغه چې ته خپل د مدار وباسې بهر لکه راز چې سره وچې مشکل 2 انسانان چې پر لو مشکل څه حال کوي نو دا دغسې وام دی نو دا غرونه هم پکښې کې دغسې شانې شي نو په دا ورځ به بل څه کېږي دا خو دا پیښو آل شو چې د غره دغه آل دی د انسانانو هغه آل دی فاما من نو مجازات کې راځي د دې ورځې فاما من نو پس هغه څوک ثقلت چې درانه شي موازینه ترازوګان ده یا موازینه هغه تلل سوي ده موازین یا جمع د وزن ده د میزان د ترازو ته ویل کېږي نو ترازو څنګه درنېږي ترازو کې چې هغه شی بره د ترازو دغه پله درنه سي په امامن هغه څوک ثقلت چې درانه سي موازینه ترازوګان معنا چې د اعمال پکښې کې تلل کېږي هغه پلې درنې سي نو چې پله درنه یې کښته سي خو مارندار چا پکښې دي هغه شی چې دی هغه دروند دی یا موازین جمع د موزون بیا تلل سوي شي ته ویل کېږي نو هغه خو اعمال دي فاما من نو هغه څوک ثقلت چې درانه سي موازینه عملونه ده نو کېدای سي په دواړو ترجمو پیدلی یاست یا دا د ترازو پله درانه سي یا هغه شی چې په تله کې پروت وي هغه دروند سي دواړه سي کېږي که د میزان جمع کې پلې درنې سي او که د موزون جمع کې چې په پله کې دي هغه اعمال درانه سي نو هغه ته به څه کېږي فهو دیبه فی عیشة په یو ژوند کې راغدیه چې هغه به راضي کوونکی په داسې ژوند کې بدی سي چې هغه ژوند راضي کوونکی دي ده دا نسبت نو اصلي مجازي دی اصلي خو الله دی راضي کوي دا سړی مګر خو په دې خپل ژوند یې راضي کوي نو ګواکې دا ژوند یې راضي کوونکی سو لکه واښه چې څوک راشنه کوي خو الله تعالی راشنه کوي خلک یې باره نسبت په پسرلي ته کوي یاره دې پسرلي ډېر ښه واښه راشنه کړه دا نو مازې هغه موسم دی دا پسرلی اصلي خشنه کوونکی الله دی موسم ته نسبت وس دلته دا عیش چې دی په دا ژوند په ذریعه الله دی راضي کوي اوس نو چې ژوند یې سبب د رضا دی اصلي راضي کوونکی الله دی نسبت یې د راضیه او د عیش ته سوی دی په هغه ژوند کې به دی راضیه چې دا ژوند راضي کوونکی د چا د دې سړي څوک نو لا داسې وایي چې راضیه صاحبها چې راضي به صاحب د دې چا د دې عیش
داسې کړی دي. معنا د راغدیه فاعل هغه سړی ګرځولی دی. کنې اصلي د راغدیه فاعل د ضمیر دی راجع و د عیش دی چې راجع کوونکی دي دغه عیش د چا دپاره د دې سړي دپاره داسې سونو. نو دی به په دغسې ژوند کې. اوس دا د اعمالو د وزن خبره ده چې اعمال څنګه تلل کېږي. اعمال خو اعراض دي. اوس موږ تاسو چې لمونځ وکړو دا کله په سترګو لیدل کېدی، نو خو یا به غنم تلل کېږي یا به سره زر یا به سپین زر. لمونځ څنګه تلل؟ یا روژه څنګه تلل؟ روژه مونږ ولا کوم دی چې بدن لري. نو د دې جواب دا دی چې یا به ځینې مفسرین وایي چې په ورځ د قیامت الله عز وجل دغه شیانو ته جسامت ورلره ورکړي. دا لمونځ به جسم سي برابر، لکه د مثال په طور یو خرما چې پرته یا سره زر چې پرته ترازو به ورته ونسي تلل کېږي. دا یو جواب خلک ورکړي. چا دا جواب ورکړی دی چې دغه موازین چې ذکر شوي دي چې دا موازین به درانه سي، دغه دفترونه د اعمالو مرادي. مثلا د انسان حسنات یې لمونځ پکښې لیکلی دی، خیرات لیکلی دی، زکات پلانې دغه کاغذان د کتابچې دغه پکښې کښېښول سي. بله پلا چې هغه بدۍ لیکل سوي دي هغه ورقې پکښې کښېښول سي. نو چې کومې ورقې درنېږي کېدای سي په خبره اوس پوهېږي. نو څوک وایي په ترازو کې چې تلل کېږي په دې به د اعمال وتلل سي. اعمال څه معنا؟ اعمالو ته به نو بدن ورکول سي. اوس خو بدن نه لري، لمونځ څنګه تللی، روژه څنګه تللی، حج څنګه تللی، زکات څنګه تللی. نو دا معنا په هغه جهان به بره صورت ورلره ورکول سي، بدن به ورلره ورکول سي، نو بره خو تلل کېږي. یا یې مراد د دې څخه دا دی چې په ترازو کې اعمال تلل کېږي، معنا یې دا چې هغه کتابچې د اعمالو، هغه کاغذات د اعمالو چې دي پکښې لیکل سوي دي، چابت لیکل سوي دي، یا ښه دا یې دویم جواب دی. مګر اصلي جواب دا دی چې د الله تعالی ترازو خو داسې نه دی لکه د بنده ترازو چې د بنده په ترازو کې نو ته به راوه غنم تلل کېږي، تر منځ په ترازو کې وتله، ورسو دوکاندار ته ازمار لمونځ راوتل، هغه یې څنګه در وتلي. نو ترازو د الله عز وجل دغه رقم ترازو دی چې دا لمونځ تلي. او په نن زمانه کې خو نو بیخي خبره در دې ووتله چې د مثال سړی شک پکښې کې وکړي. ته وا دا لمونځ خو یو عرض دی، یو عمل دی نیسجس، دا څنګه تلل کېږي. اعراض نن اجر یې کاږي. د اواز خو عرض دی که نه دی د انسان د خولې څخه چې راوځي. موږ پخوا چې راوځي نیستي کېږي، چې راوځي نیستي کېږي، دغه دی اوس نه نیستي کېږي. 10-50 کاله مخکې یو چا خبره کړې ده، په ټیپ کې ریکارډ کړې ده، د په پټه کې پرته ده، دغه دی اواز یې ثبت کړی دی. کومه دی چې ځینو خو دې ثبت شوی دی. د دغه اواز وزن ادي کول کېږي. د اواز درجې نه دي، د اواز دغه درجې په زور دی. ادي موږ تصویر په زور کوو ورقرارو د ټیپ کې ادي کنټرول یې په زور کې قرار کې، په زور کې قرار کې، حتی وسه چابکې له هم چابکه نو کې قرار کسر ابا چابک په سرعت باندې تیر. مثلا یو خبره یو په نیم ساعت کې ته غواړي په پاو کې تیر کې ای مېژغ ادي نو چې دا پر د اواز چې عرض د انسان دونه پر مسلط سو ادي سبتې ځین تلای نشي. دا غره کم کوم ډاکټر ته ورسته به خو یو تودوالي خو عرض دی، بار دې ترمامیتر په خولي کې ورکړي وي دونه درجه تبه. نو خو دا ته به وتلل سوله. نو د ارشي د تللو د پاره خپل ترازی لکه اوس چې موږ د امځکه تلو وایي اوغه ځای تر اوغه ځای پر د امځکه راناف که نو بره خو خلک دا د ترازو په نه ورته چې بره متر پر راواخلي، متر تلل کېږي. وایي دا ټکر راناف که نو خلک یې په ترازو کې نه چې بره متر ورسره ونیسي. مثلا که بره راناف که نو بره باندې خلک متر نږدې هغه بیا ترازو ته اچوي. دا رقم سي. نو د رنګ لکه سور و زرغون دا د رنګ درجې نشته. سره ټوکران چې ورسه په دکان کې یو سور ټوکر پروت یا اتلس رقم دوه فرق سره لري. اوس خو ظالمان نور پر مخ تللي دي، سپین ټوکر چې رانیسي بره ورته دغه سپین راکوي، بیا دغه سپین نشي پیدا کولی چې د اګر د بازار پسې وغواړي عین هغه رقم سپین نسته رنګ سره بدل. نو چې په سپین کې د دغه قدر بدلون ورکوي نو خبرمدار هغه نه دی لري چې رنګونه په تلي چې دا وردا درجه کې دا درجه کې دا درجه. نو د الله عز وجل په وړاندې داسې ترازو بیخي ډېر څه ډېر خو دې موازین جمع کړي دي چې داسې ترازو د الله سره ستا چې لمانځه ته ورداس کې د لمانځو ناپ ته در معلوم کې کې روژې ته ورداس کې د روژې ناپ تر معلوم کې. خلک د ټسټ چې کوي په د لیبارټري کې وایي ستا شوګر دونه درجې دی، ستا ژړی دونه درجې دی. خو دی خپله الله ورکړي چې ورداسې کې هغې درجې خپله معلوم کړي چې دغونه قدر درجې وینه کې د مثال په طور یا غوړ دی یا شکره پکښې کې دی یا ژړی پکښې کې دی. نو هلته هم د الله عز وجل سره دا د موازین تورې چې ګوره جمع شوی دي. ترازوګان یا د هر یوه دپاره ترازوګان شته. ولې خو د لمنځو جلا ترازو دي، د روژې جلا ترازو دي، د حج جلا ترازو دي، د جهاد جلا ترازو دي. نو هر یو په خپل ترازو معلومیږي. نو زما په سوال په جواب کې پوهېدل یا چې سوال خو خلکو دا کوه چې د انسانانو اعمال خو اعراض یې په سترګو نه معلومیږي الله یې څنګه تلي، یا موږ په هغه دنیا دته جسد ورکول چې دا د اعمالو ته
نو تلل کېږي. یا یې مراد دا دی چې هغه د پاچرې تلل کېږي. او اصلي جواب یې لا دغه دی چې د الله عز وجل سره دغسې ترازوګان څه د هر دپاره دا جمع پر دغه ګواه ده چې هر یو یې جلا جلا تلل کېږي. ولې اعراض خو نن انسان یې له عادي تلي، نو چې انسان یې تللی شي الله خو یې بیخي تللی شي، د هغه نه کتابچه تلي نه بل تلي، بل خاص لمونځ یې تلي، خاص لمانځه ګراف یې معلومه چې دغونه کده لکه موږ چې د طبي د یخ او د تولید طبي ګراف معلوم و، اندازه یې معلوم و. نو ترجمه یې بېرته راوایم. فاما من نفس هغه څوک ثقلت چې درانه سي موازینه ترازوګانې یا موازینه هغه تلل سوي اعمال په ترازو، فهو دی به فی عیشة په یو ژوند کې راغضیه چې دا ژوند به راضي کوونکی د دی به په راضي سي. و اما من او هغه څوک خفت چې سپک سي موازینه ترازوګان د اعمالو، ترازو یې سپک سي د اعمالو پله پورته سول، یا موازینه هغه موزون چا تلل سوي دی هغه سپک وختله د نیک اعمال لا ایماني اعمال. فامه هاویه، فامه نو د ده مور هاویه هغه به هاویه، خو مور ته وایي، خو مور خپل اولاد په غېږ کې راټینګوي د اشانې دا مور د انسان مرجع یې د کښې مرجع یې. نو دا معنا شو چې په امه را جمع کوونکي د په غېږ کې نیونکي د به هاویتون هاویه. هاویه معنا یو کنده بیا په غېږ کې تکیه کوي. د هاویه د دوژخ نوم دی. ولې دوژخ وایي ډېر ژور دی چې انسان ور واچوي پر دغه لارې باندې اویا کاله اخلي. نو څونه ژور دی ډبره چې یو ځای راشه وکیل په اویا کاله رسېږي. نو د ده دا نفس چې دومره جوړ شو نو خود هاویه ورته وایي. نو په امه په غېږ کې نیونکی د ده چې په غېږ کې را تکیه کوي داسې هغه به هاویه هغه کنده د اور. الله اوس د دې دپاره چې دا دوژخ ته تحویل ورکړي شیحه ورناکه کړي. وما ادراکه څه شي پوه کړی ته ما څه شي دی هیه دغه را جمع کوو دا هاویه ما څه شي دی هیه دغه د هاویه ځای چې اوس موږ یاد کړو اصلي دا ما هیه دی د هیه ضمیر دی دا هیه چې د هغې د سکتیف سي مشرولی ده ما هیه دا رقم ما هیه څه شي د دغه هاویه. بیا الله ښي وایي نارون حامیه. نارون د هاویه یو اور دی، حامیه ډېر ګرم. دا چې موږ د هاویه نوم پکښې علاوه دا یو ګرم اور دی نوم یې هاویه ده. دغه به دی راجمع کړي په غېږ کې به ونیسي. کوم څوک راجمع کړي چې ترازوګان یې سپک وختل په دې ورځ. نو دغه د مجازات مضمون په دې صورت کې راغلی چې دغه ټکوونکې ورځ چې راسي په دې ورځ دغه حالات چې انسانان لکه پاشلي په تڼانې تر بله سره ټکر د وروسته ځغلي، غرونه به دغه رقم سي لکه رنګینې وړي دغسې به سپکې سي باد به په مخه اخیستي. او نو بره به د مجازات دغه حال چې ترازو به کښېښه وسي، حساب به وسي چې د چا ترازو دروند سو ښه راضي کوونکی ژوند چې دی په خوښ خوشحالۍ پکښې ارامي دغه به الله ورکړي. او د چا چې ترازو سپک سو هغه به هاویه ته ورسي، هاویه بیا راجمع کړي، هاویه بیا په غېږ کې تکیه کړي. او هاویه دا ول دا قصه پېژني چې هاویه چې شتې برل ده یو ګرم اور.